بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، نن زه تاسو ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو واقعه پیش کوم. ډیره زبردسته واقعه ده او د دې نه تاسو ډېر عبرت اخیستی شئ. نو ناظرین، تاسو ما سره اوسئ. د حضرت علی کرم الله وجهه په وخت کې یو جنگ شوی و چې د هغې نامه وه نهروان. نهروان جنگ د پاره چې کله حضرت علی کرم الله وجهه په خپل اس باندې سور شو روان شو، نو په دې کې یو نجومی حضرت علی کرم الله وجهه لراغه او ورته وی چې ای علی دی جنگ لمزه، ولی چې ستا ستاره په گردش کې ده او دا جنگ به ته ډېر په غټ شکست سره بیلی. حضرت علی کرم الله وجهه چې دا خبره واورېده او د اس نه راکوشو او نجومی ته ویلی چې ښه ته د ستورو حال معلومې. هغه نجومی وی چې او دا زما کار دی او زه د ستورو حال معلوموم، ځکه مې تا ته وی چې دا جنگ مه کوه، دا جنگ به ته ډېر په غټه سطح باندې بیلی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه نجومی ته وی چې هغه مخامخ یو اسپه ولاړه ده، دا اسپه لنګون واله ده، خو دا راته ووایه چې دې اسپه کې بچی نر دی که ښځه ده. نجومی خاموشه شو. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نجومی ته وی چې ته وایې زه د ستورو حال هم معلومولی شم او د خلکو حال هم د ستورو په ذریعه معلومولی شم، نو دا اسپه خو ستا په وړاندې ده، نو ته د دې حال نشي معلومولی او د ستورو حال معلومې. او بیا ورته وی چې دا راته ووایه چې زما د اس د خپو لاندې یو شی دی چې هغه څه شی دی. نجومی بیا خاموشه شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نجومی ته وی چې ته خو د اسمان څه چې د ځمکې هم څه حال نشي معلومولی، که هغه ستا د نظر وړاندې دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته دا وی چې اوس زما م واوره. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وی چې دا جنگ به زما د زندګۍ کامیاب جنگ وي او په دې کې به زما د لسو پورې کسان هم شهیدان کیږي نو او د مخالف خلکو به 10 کسان هم نه بچ کیږي. نو وی تاریخ لیکي چې د حضرت علی کرم الله وجهه په دې جنگ کې د ده چې کوم ملګري نو په هغې کې یو کس هم نه شهید شوی او مخالفو کې صرف 9 کسان بچ شوي، نور باقی ټول هلاک شوي. نو د حضرت علی کرم الله وجهه چې کومه بهادري وه، نو د دې نه پته لګي چې څومره یو بهادر انسان و. بل ځای کې یو سړي د حضرت علی کرم الله وجهه نه سوال وکړ چې مرګ څه شی دی. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې مرګ ژوند دی. نو سړی حیران شو، وی چې یاره دا څنګه خبره ده چې مرګ ژوند دی. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې انسان کله پیدا کیږي نو په ده باندې څه حالات وي. نو هغه سړي ورته وی چې هر ماشوم پیدا کیږي نو دی جاړي. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې کم ماشوم پیدا کیږي نو د هغه دا خیالي چې زه مړ کیږم، هغه ته د دې دنیا معلومات نه وي، ځکه د هغه لمحات ټول د ژړا وي. چې دنیا ته راشي نو دی په ژړا وي، چې کله څه وخت بعد د ده سترګې وغړېږي نو دی دنیا ویني، نو بیا دی وایي چې یاره واقعي څه بلې دنیا ته رالم. دغسې انسان چې کله مړ کیږي، خو چې کله دی مړ شي نو خلک دا ګمان لري چې دی مړ شو او خلک جاړي، چونکې دی مړ نه وي، دی د یو دنیا نه بلې دنیا ته منتقل شي، نو بیا دی په هغې کې حیران دیران شي، نو انسان مري نه. نو هغه سړي بیا یقین پیدا شو چې واقعي د مرګ نه بعد یو ژوند شته. نو دا د حضرت علی کرم الله وجهه واقعات. د دې نه موږ ډېر سبق اخیستی شو. الله دې وکړي چې موږ پې عمل وکړو او الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق هم راکړي. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.